سبا ما یو زوی لیکل کوي د هغه یو دوه قطعې به راته ولویم. ارشاد. هغه وایي تش لاسونه را دي چې لالی زما او ماله دې بنګړي د ښاره نه راوړي. تش لاسونه را دي چې لالی زما ماله دې بنګړي د ښاره نه راوړي. هلته یې پردی مزدوري وزوري روغه څوک ځواني د ښاره نه راوړي. بله یو قطعه ده وایي هم راله ټوپک راکوي او هم راله تسبیح راکوي. دا په خدای مین منګله او دا کمې تحفې راکوي. تک په دې حالاتو کې داسې اسان کار نه دی. وخت له دیکه نه ورکوو وخت راله دیکې راکوي. یو غزل دی وایي چې ملګرو سمه که په غره پراته دي ملګرو سمه که په غره پراته دي زما د قام زلمي اوده پراته دي او انسانان خوري د انسانانو غوښې دلته بلها سړي خواره پراته دي. انسانان خوري د انسانانو غوښې دلته بلها سړي خواره پراته دي. او د بیټ نیکه دعا قبوله شوه خو د بیټ نیکه دعا قبوله شوه خو نوسي یې ټول خواره واره پراته دي. او د سرو او سپینو نه برجت وطنه د سرو او سپینو نه برجت وطنه په خزانو د قابض غله پراته دي. او چې کږې لارې وي کنډر کورونه چې کږې لارې وي کنډر کورونه پوه شئ چې دلته پښتانه پراته دي. او مرګه لا مرازه لږ صبر وکړه مرګه لا مرازه لږ صبر وکړه ډېر ارمانونه مې په زړه پراته دي. او سلامه ساه اخلي ژوندي ښکارېږي خو په معنا لکه د مړه پراته دي.